السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم رو پوښتنه کړې ده چې یاره په لاس کې تور تار یا په غاړه کې تور تار اچول د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب عالی دا مسله یو عالم دی په هندوستان کې، د هغه یو کتاب دی محقق و مدلل جدید مسائل، دا د کتاب نوم دی. په دې کتاب کې ټول هغه جديدي مسلې راوړي دي چې نن سبا د وخت حالاتو سره برابر او مناسب دي. او دا چې څوک چا دا کتاب لیکلی دی د نوم دی مفتی محمد جعفر ملی رحمانی. دا د مهاراشټر ورته یو لوی ایالت دی په هندوستان کې، مهاراشټر. دا د هغې ایالت مفتی اعظم دی، نو ډیر لوی عالم دی، نو ډیر مزیدار کتاب یې لیکلی. هغې کې ترې همدغه پوښتنه شوې ده چې یاره کاله داګه تور تار په لاس کې یا په غاړه کې اچول د دې شرعي حکم څه دي؟ نو بیا هغه ورته لیکلي دي چې دا په مختلفو وجوهاتو خلک غاړه یا لاس کې اچوي. که چېرته دا د دې دپاره په لاس کې واچوي چې یاره مطلب فیشن دی یا مطلب زه ورباندې ښه ښکاره شم، نو دا بیا مکروه دي، ځکه لاوبالي شی دی، بې ضرورته شی دی، او دا دی چې مشابهت د خطرناک کار سره دی، ځکه چې دا ملا صاحب د جاهلیت په زمانه کې به خلکو دا په لاس کې اچول د دې دپاره چې بد نظر نه پرې محفوظ شو. نو د هغوی عقیده غلطه وه، صرف په دې تار باندې عقیده وه، نو د دې وجې نه د هغې عقیدې سره مناسبت دی، نو فلهذا دا ټیک کار نه دی. او که نه چېرته ملا صاحب د ښځو د مشابهت د وجې نه اچولی چې یاره ښځو سره خو ښځې په لاس کې اچوي بنګړي وغیره، به زه به په لاس کې دا شی واچوم، نو جناب عالی بیا خو لیکلی دی وای دا خو بیا حرام دی، ځکه لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله پاک په هغه سړو باندې لعنت وایي چې وی سړی او د ښځو سره مشابهت کوي او د ښځو سټایلونه شروع کړي. او که نه چېرته په دې عقیده باندې اچوي چې یاره مطلب په خپله دغه تار دا مطلب دا مؤثر دی، او یا دکې مطلب دا دی چې دا اثر شته دی، نو دا خو بیا د کفر عقیده ده، د شرک عقیده ده، دا بیا خطرناکه خبره ده. فتاوی شامی حواله پر نقل کړي، زه اوس درته وایم. هغه وایي چې ملا صاحب بعضې کسانو ویلي چې دا کفر دی. او که نه ملا صاحب دغه دپاره یې کړي وي، د یاداشت دپاره، یو سړی دی لاس پورې یو تار د دې دپاره تړلی دی چې دې تار ته وګورم دا فلانکې کار به راته رایاد شي، نو دا بیا جایز دی. یا ملا صاحب یو ملا ورته دم کړی دی، مؤثر حقیقي نه ګڼي، لیکن ملا صاحب د سبب په منزله کې ګڼي، نو بالکل بیا پکې څه مسله نشته. لیکن کوم مولای چې ورته دموي نو هغه به 3 شرطونه به پکې اجمع العلماء على جواز الرقاع عند اجتماع 3 شروط. 3 شرطونه به یو دا دی چې دغه کوم دم ورته کوي دا به د الله په نومونو یا د الله په صفتونو باندې به وي. او دویمه دا د ملا صاحب چې یا به په عربۍ باندې وي یا به په داسې په بله ژبه کوي، داسې کلماتو باندې به وي چې هغه کلماتو معنا به معلومه وي. او درېیمه دا ده چې مؤثر بذاتي به یې نه ګڼي، د سبب په درجه کې به یې ګڼي، نو بیا ټیک دی. او ملا صاحب که دین عیله وی او په بل نیت یې واچوي نو بیا کم از کم مکروه دی. نو ښه خبره خو نه ده چې سړی دې لاس کې واچوي. او یا ملا صاحب چې خامخا اوس ورته یو دا تار هغه ورته دموي، نو په کار دی چې یو تعویض ورته وکړي، یو بل ساخت ورته وکړي، یو بل شی ورته وکړي. خو بهرحال که چېرته دم کړي او مؤثر حقیقي نه ګڼي، نو بیا که په لاس کې واچوي نو بیا څه مسله ورباندې نشته. په دې خبرې سره خلاص شو. دا وګوره فتاوی شامی دی، کتاب فصل فی اللبس دی، صحیح دی، کتاب الحذر والاباحه دی، فصل فی اللبس دی. وی قال الزیلعی ثم الرتیمه، رتیمه وی دا مناسب یو خط یو خیط یو تار دی، کان یربط فی العنق، غاړه کې به اچو یا به په لاس کې اچو په جاهلیت کې لدفع المضره عن انفسهم وهو منهی عنه. وذکر فی حدود الايمان انه کفر. دا وګوره که چېرته عقیده ورباندې دا وي چې دا مناسب دغه دپاره وي نو بیا خطرناکه خبره ده. خو لیکن که بالفرض د دې دپاره په لاس کې اچولی وي چې یا ماته یو شی رایاد شي او یا ملا صاحب ورته دم کړی وي او مؤثر حقیقي نه ګڼي، د سبب په مرتبه کې ګڼي، نو بیا جایز دی. نور ډیر بهترین بحث په دې کتاب کې ورباندې کړی، نو که د چا بیا خوښي نو بیا دا کتاب ځان ته واخلي، محقق او مدلل، محقق و مدلل جدید مسائل، ډیر بهترین کتاب دی. السلام علیکم ورحمت الله.